مخکې د نتایجو د اعلان نه زه دعوت ورکوم بانی او مؤسس د مدرسه نور القرآن محترم استاد میر سلام ته چې هغه راشي او د خپل طلاب العلم او استادانو ته یو څو خصوصي نصایح وړاندې کړي. جزاکم الله خیر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جواب ورکوي کنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقد قال الباري جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال الشاعر: رضينا قسمة الجبار فينا، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. محترمو شاگردانو ورونو، هر شي له الله پاک څنګه چې یو ابتدا ورکړې ده، همدارنګې د هر شي دپاره الله پاک یو انتها هم ورکړې ده. داسې یو وخت و چې دا ځمکه، دا اسمانونه، دا غرونه، دا هېڅ هم نه و. دا دنیا ټوله یو اوبه وې او د دې د اوبو د پاسه صرف د الله پاک عرش و او هغې د پاسه الله او نور هېڅ هم نه و په دې دنیا کې. دا کائنات ټول الله پاک وروسته پیدا کړل. الله پاک ځمکه پیدا کړله، اسمان یې پیدا کړ، بیا په دې کائنات یې پیدا کړل. په دې دنیا کې بیا 3 قسمه مخلوقات پیدا کړل چې یو نورانی مخلوق چې ملائکې دي الله پاک پیدا کړ په دې دنیا کې. همدارنګې یو ناري مخلوق چې پیران دي دا الله پاک پیدا کړل. او په آخره کې الله پاک انسانان پیدا کړل. د انسانانو پیدایش الله پاک د آدم علیه السلام نه شروع کړ. په خپل لاس باندې الله پاک آدم علیه السلام جثه تیاره کړله او په هغې کې روح واچو او بیا یې دې ته اشرف المخلوقات ویلې. نو دا ټول کائنات او دنیا چې الله پاک پیدا کړله یو نظام شروع شو. د پیغمبرانو د رالیږلو نظام هم الله ورسره پیدا کړ. ورونو دا ټول نظام الله پاک د یو امتحان دپاره پیدا کړی دی. الله پاک قرآن کې وایي: الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړی وئ. الله پاک هغه ذات دی چې جون او مرګ پیدا کړی دی. الذي خلق الموت والحیاة، مرګ پیدا کړی دی، جون دی پیدا کړی دی. مقصد پکې څه شی دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تاسو باندې الله پاک یو امتحان کوي چې په تاسو کې څوک ښایسته عمل کوونکی دی. نو ورونو دا دنیا الله پاک د دې امتحان دپاره پیدا کړه. دا انسانان چې څومره په دې کې اوسېږي دا ټول نظام یو امتحان دی. دې وجه نه د دنیا ته ایگزامینیشن حال وایي، د امتحان ځای. او په دې امتحان کې به هغه څوک کامیابیږي چې هغه په دې خپلې زندګۍ کې خواري او محنت وکړي. قاري صاحب تاسو ته په اوله کې وویلې لکه څرنګه چې دا زمونږ دا مدرسه چلیږي، په دې کې ماشومان سبقونه وایي په آخره کې ته بیا یو امتحان واخیستل شي. بیا په هغه امتحان کې څوک کامیاب شي او څوک ناکام شي. هغه کسان چې هغوی شپه او ورځ د دې د محنت دپاره یې وکړي
هغه کسان چې لوبې پرېښې وي، هغه کسان چې خپل ټول کارونه یې شاته غورځولي وي، هغه کسان چې د خپل قیمتي وخت د الله کتاب له ورکړی وي، نو هغه په کامیاب شي. او څوک چې صرف تل او راغلی وي، خپل درس ته متوجه شوی نه وي، نو هغه پکې ناکام شي. همدغه رنګې د آخرت نظام هم دی. د دنیا کې د هر یو انسان دپاره الله پاک ملائکې مقرر کړي دي د دې د اعمال لیکي، بلکې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یو انسان د خولې نه یو کلمه نه وباسي مګر هغه د هغې په اعمالو کې لیکل کېږي. بیا دغه کتابونه به الله پاک په ورځ د قیامت باندې راوړي. څنګه چې الله پاک تاسو ته ما وویلې د هر شي دپاره چې څنګه ابتدا وي همدغه شانې انتهام وي. په ورځ د قیامت باندې الله پاک یو ورځ مقرر کړې ده چې دا د امتحان ورځ ده. دغه ورځ ته په قرآن کریم کې بې شمېره نومونه اخیستل شوي دي، ډېر زیات نومونه ورته اخیستل شوي دي. کله ورته یوم الحساب وایي، دا د حساب ورځ ده. کله ورته یوم القارعه وایي، دا ټنګونکې ورځ ده، د انسانانو دا زړونه به ټنګوي. نو الله پاک چې کله وغواړي چې دا قیامت قایم شي، دا د دې وجې نه چې دا دنیا یو امتحاني ځای دی، نو د دې وجې نه الله پاک دا د امتحان د ریزلټ ورځ هم نه ده ښکاره کړې چې دا به کله راځي. خو صرف الله پاک موږ ته یو پیشنهاد کړی چې د دې لپاره انسانان ورته تیاری وکړي. نورونو په ورځ د قیامت باندې به الله پاک دا ټول انسانان بیرته راژوند کړي. د آدم علیه السلام نه واخله تر د آخري امتي پورې دا ټول به الله پاک راژوندي کړي. دا دنیا به ټوله ورانه شي، دا دنیا به یو اوار میدان شي، اسمانونه غرونه د هر څه به ختم شي. الله پاک به یو صفا میدان کې دا ټول خلک راجمع کړي، او دا به دومره سخته ورځ وي. په دغه ورځ باندې به هر انسان د خپل ځان په فکر کې وي چې ما سره به څنګه حساب کېږي. حتی که پیغمبران به هم په دې یره کې وي. د الله پاک مخې له به د ډېر د الله د غصې د وجې نه به د الله پاک مخې له نشي ورتللی، اگر چې پیغمبران معصوم خلق دي. داسې انسانان چې د هغوی نه ګناهونه نه دي شوي، ټول عمر یې د الله په عبادت کې تیر کړی دی. په ورځ د قیامت باندې به هغوی سره هم دا یره وي چې موږ سره به څه کېږي. دا د حشر ورځ به دومره اوږده شي، دا نور به الله پاک د یو میل عمره راښکته کړی د انسانانو په سرونو باندې به ولاړي. خلک به د خپل اعمالو د مطابق په خولو کې ډوبي. دا انسانان به راشي، آدم علیه السلام او داسې نور پیغمبران د ټولو ته به خپل درخواست به ورته وکړي چې تاسو د رب ته ورشئ، صرف دومره سفارش زمونږ وکړي چې موږ سره الله پاک حساب شروع کړي. هغوی به ورته څه جواب وایي؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط. زمونږ رب نن دومره غصه دی چې داسې غصه یې چېرته نه ده کړې، موږ نشو کولی چې د هغې مخې له ورشو. ورونو ټولو پیغمبرانو باندې به دا انسانان وګرځي. اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی له به دا انسانان راشي. محمد صلی الله علیه وسلم به د انسانانو سفارش ومني او لاړ به شي، الله ته به په سجده باندې پرېوځي او الله ته به سوال او زاری شروع کړي چې یا رب د انسانانو سره صرف حساب او کتاب شروع کړه.
نو الله پاک به د هغې هغه درخواست منظور کړي، د هغې نه وروسته به حساب او کتاب شروع شي. بیا به الله پاک انسانانو له خپلې عملنامې ورکوي، داسې عملنامې چې په دنیا کې که وړوکی کار وي او که غټ وي دا ټول به پکې لیکل شوی. دې وجې نه به کافر به وایي ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا څه رقم کتاب دی چې وړه او غټه نه ده پرېښې مګر پکې راجمع شوي دي. نورونو دغه عملنامې به انسانانو ته الله پاک ورکوي بیا په ورځ د قیامت باندې. کوم انسانانو چې په دې دنیا کې د هغه پیغمبرانو مطابق د پیغمبرانو د وینا مطابق زندگی تیره کړې وي چې الله پاک ورته ویلی دی چې ګوره د الله پاک په کتاب کې کامیابي ده، هغوی د الله کتاب سره وخت تیر کړی. خپل پیغمبر ورته ویلی دی چې تاسو زما خبره ومنئ تاسو به کامیابه وئ، تاسو زما تابعداري وکړئ الله پاک بس تاسو سره مینه وکړي. همدارنګې په تاسو کې خلکو غوره هغه څوک دی چې هغه قرآن یاد کړي او بل ته یې وښیي. ورونو په دنیا کې چې چا په دغه شانې حدیثونو آیاتونو کې فکر کړی وي په ورځ د قیامت باندې به هغه کسان کامیاب وي. او هغه خلکو چې دا نظریه وه چې وما یهلکنا الا الدهر، دا خو مړه د دنیا زندگی ده، انسان پیدا شي او غټ شي ځوان شي بیا بوډا شي او مریض شي او ایسته مړ شي او ختم شي. ورونو زمونږ دغه شانې ذهن نه دی، زمونږ دا عقیده نه ده. زمونږ عقیده دا ده چې دلته مونږ د یو څو ورځو دپاره مختصرې زندګي دپاره الله پاک د امتحان دپاره دې دنیا ته رالیږلي وو. که په دې زندګۍ کې مونږ سوچ وکړو فکر هم وکړو نو کومه چې ابدي زندګي ده هغه به هم بیا هلته به بیا خوشحاله وو. او که دلته هم سوچ او فکر ونه کړو نو هغه زندګۍ کې به بیا ډېر افسوسونه کوو. دې وجې نه د قیامت د ورځو نه د قیامت د ورځو د نومونو نه یو نوم یوم الحسره دی، د افسوسونو ورځ. په دغه ورځې باندې به خلک افسوس کوي چې کاشکې ما مدرسه کې ژوند تېر کړی وی، کاشکې الله کتاب له مې وخت ورکړی وی، کاشکې چې علماو راته څه ویلی هغه مې منلی وی. نن ورځ به زه په دغه افسوسونو کې نه وی ډوب. ورونو الله پاک چې کله حساب کتاب شروع کړي عمل نامې ورکړي بیا الله پاک یو دوه د جزا دپاره الله پاک د دې امتحان د نتیجې دپاره دوه ځایونه جوړ کړي دي چې یو جهنم دی بل جنت دی. کومو خلکو چې د الله د کتاب مطابق زندګي تیره کړي، کومو خلکو چې د الله کتاب یاد کړی دی او عمل یې پرې کړی دی او هماغه شانې زندګي تیره کړې ده، دا دنیا یې شاته غورځولې ده، الله پاک به هغوی له بیا جنت ورکوي. کومو خلکو چې د دنیا کې د خپل خواهش مطابق زندګي تیره کړې ده په ورځ د قیامت باندې الله پاک د هغوی دپاره جهنم جوړ کړی دی. په جنت جهنم کې به الله پاک داسې عذابونه تیار کړي دي چې داسې عذابونه د جهنم د ورتګ نه مخکې هیڅ چېرته هم چا نه دي څه کړي. د الله پاک چې کوم سزا ده هیڅ چا هم تر هغه وخته پورې دغه شانې سزا به نه یې ورکړي. او دا جهنم الله پاک د دې جهنم د پاسه الله پاک یو پل تړلی دی چې هغې ته ویلی شي پل صراط. دغه د صراط په پل باندې به هر یو کس ورځي وان منکم الا واردها، ستاسو نه به هر یو کس په دې پل باندې راتېرېږي. د دې جهنم په کنده باندې به هر یو سړی ور رواني
دغه پل چې دی ورونو د تورې په شانې تیره پل دی. دا د آخرت زندګي او ناشنا زندګي ده. نو په دې وجه باندې الله پاک دغه پل باندې به الله پاک په خپل قدرت باندې او د هر سړی د خپلو اعمالو مطابق باندې تیروي. بعض انسانان به داسې وي لکه د بجلۍ د پړق یا د سترګو د رب په شانې په الله پاک پې پورې باسي. بعض انسانان به داسې وي چې هغه به په خاپوړو باندې روان وي، او بعضې خلک به داسې وي چې هغه به د دې پل نه پورې وځي. الله پاک به دې بیا په دغه پل کې الله پاک داسې کونډې اچولې دي، دغه کونډې بیا راکاږي او جهنم ته به ورولېږي. نورونو د هغې نه وروسته بیا جنت دی. کومو انسانانو چې د الله د کتاب مطابق زندګي تیره کړې وي الله پاک به بیا جنت ته داخل کړي. ورونو د جنت تذکرې په کم مختصر وخت کې نه بیانېږي. حدیث کې راځي جنت کې الله پاک داسې نعمتونه تیار کړي دي ما لا عین رأت، سترګو نه دي لیدلي، لیدل خو لا پرېږده وه چې غوږونه هم نه دي اورېدلي، او اورېدل خو لا پرېږده وه چې د انسان په زړه کې هم نه دي تېر شوي. داسې نعمتونه الله پاک هلته تیار کړي دي. نورونو تاسو چې په دې مدرسه کې راجمع شوي وئ، لوبې م پرېښې دي، د خپلو خواهشاتو مطابق زندګي م پرېښې ده، دلته راغلي وئ د الله کتاب زده کولو دپاره. ورونو په دې باندې تاسو له څوک ډالر نه درکوي، په دې باندې تاسو له څوک جایداد نه درکوي، خو زمونږ ستاسو مقصد دا دی چې کومه را روانه زندګي ده هغې دپاره تیاری کول دي. او دغه یو مهمه زندګي په دې وجه باندې ده په دنیا کې چې انسان باندې څومره تکلیف راشي، څومره مصیبتونه راشي، څومره په غمونو او مصیبتونو او فکرونو او سوچونو کې ډوب شي، خو چې مړ شي هر څه ختم. ورونو د آخرت داسې زندګي ده چې هلته مرګ هم نه راځي. کله چې انسانان ټول کوم چې د جهنم مستحق خلک وي هغه چې کله جهنم ته لاړ شي او د جنت مستحق خلک جنت ته لاړ شي، الله پاک به دا مرګ د یو ګډ په شکل باندې راولي او د جنت او د جهنم په منځ کې بیا حلال کړي. بیا به جهنمیانو طرف ته متوجه شي او आवाज به ورته وکړي یا اهل جهنم خلود لا موت، ای جهنمیانو ستاسو دپاره د نن نه ایسته مرګ نشته دی، همیشوالي دپاره همدغه ځای دی. نو د هغوی هغه خفګان او غم به نور هم یو په دوه شي. بیا به الله پاک جنتیانو ته مخ راواړئ، ورته وبوایي چې ای د جنت والاو ستاسو دپاره د نن نه ایسته مرګ نشته دی، همیشه دپاره همدغه ژوند دی. د هغوی خوشحالي به نور هم یو په دوه شي. نورونو عقلمند انسان هغه دی چې هغه د دغه شانې زندګي دپاره فکر وکړي. د دنیا زندګي کې چې سړی څومره مالونه راغونډ کړي مړېدل پې نشته، او چې څومره سړی زیات راغونډوي مغونه پریشاني هم زیاتېږي. ورنه تاسو ورشئ د کروړپتیانو نه تپوسونه وکئ، هغه کسان چې الله پاک ورله په کروړاو مالونه ورکړي دي، بې حسابه مالونه ورله ورکړي دي، خو سره د هغې نه حلال او حرام نه ګوري، صرف را جمع کوي. نورونو په دنیا باندې مړېدل نشته دی. بیا چې کله مړ شي نو د دې مال د مال نه چې دې سره ځي نو صرف کفن ځي، بس په یو سپینه ټوټه کې راتاو کړي او د خاورو ډیری پې د پاسه جوړ کړي او بس یو نوې زندګۍ ته رخصت کړي.
خو کم کسان چې هغوی د الله کتاب ته ناست دي، هغوی دا زندګي د الله د کتاب سره جوړه کړې ده، هغه به تر دې پورې ورسره چې تر څو پورې جنت ته نه داخل کړي. دغه وجه د ورونو په ورځ د قیامت باندې به دا قرآن کریم د خپل هغه کسانو دپاره چې د زندګۍ د قرآن سره وه، په ورځ د قیامت باندې به د هغې دپاره سفارش کوي چې یا ربه د انسان ما له زندګي را کړې وه، خپل خواهشات، خپل کارونه، خپل هر څه زما دپاره پرېښي وو، ربه نن یې جنت ته داخل کړه. نو ورونو دا تاسو چې کوم زندګۍ کې وایي اصلي زندګي همدا ده. تاسو ورشئ د هغه کسانو نه تپوسونه وکئ چې ستاسو نه په غیر په دې کوڅو کې ګرځي. د خلکو مختلف یو قسم زندګیانې دي، څوک یې په چرسو او پوډرو او سګرټو کې مبتلا کړی دی. تاسو ورشئ په دې پټو کې ناست وي، هغې ته دا ښکاري چې دا زندګي خو بس همدا زندګي ده، بس چې زړه دې څه غواړي بس لوګې او باسه او ځه. خو ورونو دا حقیقي زندګي نه ده. بعضې خلک داسې وي چې هغوی ټوله ورځ خپل لمونځ یې ورته پرېښوي، د قرآن تلاوت یې ورته پرېښوي، د عبادت یې ورته پرېښوي، او صرف د دنیا په ګټلو کې وي. نو ورونو کله چې دا مړ شي هغه مال یې بچو ته پاتې شي. نو که چېرته بچي نیکانو خپل بچو باندې د مدرسو تعلیمونه کړي، خپل بچو ته قرآن ښودلی، خپل بچو ته دین ښودلی، نو هغه مال به ورله په ښه ځای کې مصرف کړي. خو که چېرته خپلو بچو ته اسلامي دین نه یې ښودلی، خپلو بچو ته یې صحیح زندګي نه یې ښودلي، نو هغه د دې ګټلی مال هغه به په خپلو عیاشیو کې مصرفوي، په ګناهونو کې به یې مصرفوي. ورونو قیمتي زندګي ستاسو زندګي ده، داسې زندګي چې هم به په دنیا کې خوشحاله وي. والله العظیم تاسو ورشئ چې انسانانو سره څومره مال ډېر وي، زندګي سکون ورته نه میلاویږي. ګاډی به وي، موټر به وي، بنګله به وي، جایداد به وي، هر څه به وي، سکون به ورته نه وي. تاسو ورشئ هغه غریب خلک چې په مدرسو کې کم ماشومان سبق وایي، هغوی سره به هیڅ هم نه وي. دا خپل ځان به ورته داسې ښکاره کېږي لکه د دنیا یو بادشاه. خوب نه به ښایسته خوند اخلي، ځکه د دې ټوله ورځ د الله په کتاب کې ورځ تېره شي، ستړی شي، خوب هم ورله ښایسته خوند ورکړي چې کله وده شي، او هغه خوب یې الله پاک په عبادت کې ورله حسابوي. کوم کسان چې مالداره دي هغوی چې وده کېږي هم په دې سوچ کې داسې نه چې چېرته په دې مال په وجه باندې راته نقصان راورسېږي، او نن مې پلانکي ځای کې دا معامله کړې وه، پلانکي ځای کې مې دا کړې وه، پلانکي ځای کې مې دا تجارت دی، پلانکي ځای کې مې دا تجارت دی. نو ټول په دغه سوچونو او فکرونو کې ورله خوب هم نه راځي. ورونو ستاسو په دې محله کې ډېر ماشومان داسې دي، تاسو دا د دلته کال پوره شو تقریبا، ستاسو سره داسې ماشومان هم شته دی چې په دې کوڅو کې په ګرځېدلو باندې دغه کال پوره کړ. تاسو ورشئ د هغې نه تپوس وکئ چې تاسو څه فایده وکړله. ورونو د دغه شانې خلکو په حالت باندې افسوس پکار دی. زمونږ د سترګو لیدلی حال، یو ورځ د زمونږ په چم ګاونډ کې یو ماشوم اوسېږي، ډېر وړوکی ماشوم و، ټوله ورځ به په دې کوڅو کې لګیا و، باډیوې به یې جګولې، که به څه طرف ته منډې. یوه ورځ مې ورله پلار ته ویلې چې دا بچی د مدرسې ته بوځه چېرته چې قرآن زده کړي، په دې کوڅو کې به د دې نه څه جوړ شي. پلار یې راته ویلې وایي نه وایي موږ په خپله خواري وکړله.
هغه ماشوم یوه ورځ ما رابیل کړ ورته ومې ویلې بچیه تا یو کال یې د دې په دې کوڅو کې داسې وګرځېدلې را وګرځېدلې څه فایده دې وکړله راشه نن د دې مدرسې خوند هم واخله هغه ماشوم په زړه کې الله پاک دا زما د خبرو اثر واچو راغی مدرسه کې داخل شو هغه ماشوم زمونږ سره ناظره مې ویلې قرآن یې ختم کړ 4-5 سپارې په یادو باندې مې زده کړلې بل کال چې مې وکته ماشوم بیا ورک شو یوه ورځ مې ورله پلار ته وویلې چې دا بچی دې ولې مدرسې ته نه رالېږي وایي موږ سره خو د مدرسې فیس نشته ورونو څو ورځې وروسته هغه هلک مې ولید چې ښایسته سیکل یې ورله پلار اغوستی و بس په دې کوڅو کې کله یو طرف ته منډه او کله بل طرف ته منډه بیا د سیکل سره سره یې ورله یو د ټچ موبایل هم اغوستی او د فیسبوک آی ډي جوړه کړې وه بس نن په کوڅه کې ودرېږه تصویر وباسه او نن په پلانکي ځای کې نن په کور کې تصویر وباسه نن په ډیران کې تصویر وباسه نن په پټي کې تصویر وباسه او فیسبوک باندې ورکړه ورونو د دغه شانې ماشومانو په حال باندې افسوس پکار دی د دغه شانې پلارانو په زندګۍ باندې افسوس پکار دی عجیبه خبره ده الله پاک انسان دومره یو غټ نعمت ورکړی یو ګلالی ماشوم یې ورله ورکړی د هغې ټوله زندګي د دې پلار پورې تعلق لري چې د دې ماشوم نه څه جوړی هغه پلار یې راولګېږي صرف د ټچ موبایل او سیکل ورله واخلي بس د دغه شانې انسانانو سره به څه معاشره جوړه شي تاسو دا خبره زه ډېره کومه د مدرسې 10 ماشومان چې په کوڅه کې یو ماشوم ولاړ وي هغه نشي راوستلی ځان سره مدرسې ته خو یو چرسي او پوډري چې په کوڅه کې ولاړ وي د مدرسې 10 کسان اړولی شي دا د ماشومانو ذهن خو داسې وي چې بس مړه لوبې وکړه ساعت وګرځه زندګي تېره کړه د زندګۍ نه خوند واخله هغه ورته وایي مړه دا تاسو څه رقم زندګي ده بس قرآن هم په لاس کې اخیستی یو هلته ورځئ قارین هم وایي چې ناوخته لاړ شئ هم وایي چې سبق هم نه زده کړی هم وایي چې ورانه وکئ هم وایي مونځ ونه کوئ هم وایي دا څه رقم زندګي ده راشئ مړه زموږ په شانې زندګي تېره کوئ که سګرټ دې ډک خوښې او که تش دې خوښې بس کې که باډیوي الوزول دې خوښې او که لډو دې خوښې په پټو کې دې خوښې او که په حجره کې دې خوښې ورته کښېنه زندګي خو دا ده ورونه ماشوم خو ذهن دومره نه وي چې د دې شیطان چې ما ته دا خبره وکړه دا غلطه ده دا خو ما د جهنم کندې طرف ته روانوي هغه ماشوم په ذهن کې دا راولي چې مړه نن هم قاري والی یم پرون هم والی یم راشه بس د دې زندګۍ نه نور واوړه نو هغه ماشوم هغه طرف ته متوجه شي بیا ټول عمر افسوسونه کوي خو وخت یې تېري ورونو ښایسته زندګي درله الله پاک درکړې ده چې د شیطانانو په خولې باندې برباده نه کوي شیطان د هغې ورځې نه په کوشش کې دی چې د کومې ورځې نه الله پاک رټلی دی شیطان په دې کوشش کې دی چې د ځان سره د جهنم دپاره ملګري برابر کړي او الله پاک ورله دا اختیار ورکړی دی او بیا ورته دا هم ویلی دی چې لأملأن جهنم منکم اجمعین ستاسو د ټولو نه ستا نه او ستا چې څومره ملګري دي د ټولو نه به زه دا جهنم ډکوم لأملأن جهنم محترم ورونو بس په آخره کې دا یو درخواست چې دا کومه زندګي باندې ستاسو دا کومه زندګي له الله پاک درکړه او کومه لاره مې اختیار کړې ده دا لاره پرې نه دی هر قسم انسي شیطانان جني شیطانان دا ټول دا کوشش کوي چې دا ګلالی ماشوم چې د قرآن طرف ته متوجه شوی دی چې دا د دې نه وباسي زمونږ سره دلته ډېرې زنانه حافظانې شولې چې ډېرې جنکۍ حافظانې شولې الحمدلله ستاسو په منځ کې زمونږ ملګري حافظان شولو آصف په تاسو کې حفظ مکمل کړ
تاسو وګورئ د آصف د هغه کسانو سره وتلی چې کوم په دې پټو کې ناست دي د پردي غیبتونه کوي او بس یو بله لارې اختیاره کړې ده یو ورځ هم مدرسې ته نه دی تللی تاسو وګورئ چې د هغې زندګۍ او د دې په منځ کې څومره فرق دی نو د دغه زندګۍ دپاره محترم ورونو کوشش وکئ جد و جهد وکئ یو کلک عزم وکئ کوم شعر چې ما ولستو رضينا قسمة الجبار فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال وای موږ د الله په قسمت باندې راضي یو الله چې زمونږ په منځ کې کوم تقسیم کړی دی چې موږ له علم را کړی دی او کوم چې جاهله خلک دی هغوی له مال ورکړی دی ربه په دې تقسیم باندې موږ راضي یو همدارنګې امام شافعي رحمة الله علیه فرمایي من فاته التعلیم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته په ځوانۍ کې چې د چا نه قرآن او د حدیث علم پاتې شو تعلیم کې پاتې شو وایي په هغې بس 4 تکبیره وکړه جنازه پې وکړه بس دا ختم شو ورونو واقع چې همدغه شانې ده کوم کسان چې تعلیم وکړي ښه زندګي برابره کړي د هغوی همدغه خوشحالي ده او کوم کسان چې تعلیم ونه کړي هغوی په مرګ باندې حساب دي ځکه د هغوی ټوله زندګي چې څومره وروسته را روانه ده ټوله د سختو سره مخ ده واخر دعوانا ان الحمد لله